څه کوئ مه کوه ما درته وویل دا عهد به نیم سئ شروع کړ اول ګر موږ سره نن یې زده شو بیا سبا راځو ستا خو په ژوند ولا کوي زده سي څه کوي یا استاد دا کم مه کوه د شاګردانو سره نو ته موږ مایوسه کوې نو خو کومه دی په تشویق خو تاسو نه پوهېږئ نو څومره شان ته لاس وراچوئ دی ما ته 2.5 کیلو دا اوس ته قرآن اوس خو موږ خندوا ته ګور دا چې دی اول وارې چې دی دا چې دی څنګه رنګ کیچپ ته سوي دي دا هغه د کیچپ بوتل دی دا هغه جوړ کړ دا اول ساده ول کېږي دا ایسته کدا چې دی دا چې دی ګرځره نو چې ونیسه پورته کړه ته ونیسه دغه ونیسه ما درته ویله نو خو مه کوه ما دغسې شوی مازې یا مه کوه دا درانه دي استاد زه ګوره خپله در 25 کیلو کم شی نه پورته کوم په اوله ورځ زه چې تر 50 کیلو کم ماته ویل مې پورته کوم ونه 25 کیلو دا یوه خواته 25 کیلو د بلې خوا دا 50 اته دا لاس ووایه 2 3 دانې راکه 2 دانې 3 دانې نه 5 دانې وایي اوس ته ګوره زه بیا علاکه زه ته خو علاکه ما یې کړی دي ونیسه څه په حکم یو 3 څلور دانې داسې وه په د یوه لاس په څه فرق دی دا په دواړو لاسو یا داسې نه کړي نو زه درته وایم اول په هغه ځانه مخته که په هغه سپک په هغه باندې دا ته خپله را دا اولې ورځ پر ځان زور رانه ولې بله کم نه زده کېږي تاسې ولا کوي زده اوس ګوره زه دا غټ غټ پورته دا به داسې وکړو ستا ته خو زما استاد دا به په اتفاق پورته کړو د اتفاق کور خدای نه خرابوي ښه بره به دغسې دا یوازې کېږي وروره خو ته ورسه ته زه چار ځای ته ودرېږ ته راسې ما ته هلته ودرېږئ خو ته اوس ماسې ګوره زه ته خالي ما ته ګوره زه به دلته درته ګورم ښه ته ګوره ولې نه پورته کړه پورته کړم خو دې پورته کړم ته چې ته ګورې ته اوس پیلک درته ورکېږي څه شکه دا څه ده دغه ما ته خراب را معلومېږي اوس نو دا هم وایي چې په سریښ تړل دي پورته کړه خو ما درته ما په دواړه مې پورته هغه نه دی دا وایي چې څه اوس دې وینې خوند په وکړي دلته ټکار یو په دغه اوږو کې په دغه اوږو کې میده ټک ټک و دا ټکان یې وختل هله ته دغه وکړه ودلته راسه یو دانه نټروسي راوړه هله څه کوي نټروسي راوړم او یا د کیلې جوس راوړه در اوسه دې دا ناوله کیلې جوس کیسه زه چون درې سل شپېته خرابه شوه جوس راوړه جوس جوس د چی جوس درته راوړم نټروسي راوړه د نټروسي جوس نشته نټروسي درته راوړم که جوس درته راوړم یو شی راوړه نه دې لاړم هله لکه ژر څه څه در وسوه ما درته ویل به دا درنو یا د هغې شانو کار مه لره دغه ځای دی طبیعت پرېوتم یا سم و ته ما و د دی راځي ما زه د درېشان یو شامیان سره تر وشم دی به راسي بار به ولاړ سه ته را ولاړ سه درځه په دبسې هلته ورسه ته خو درځه مازې راځه را ولاړ سه دا خو لا په طبیعت پروت یې زه داسې په تکلیف ولاړېږم ګرد عمر ولاړ سه وروره زه دونه دغه غټ خبرې و دغه خوند نه کوي وروره تا سمه ده پر ملا مې درد شو ولاړ سه بس خلاص ولاړ سه درځه دا نو اوس وزن دی دا چې 3 کاله یې کړی دغه شی پورته کوي تا نن په اوله ورځ بالا ته د ملا خولې و دغه ته دې ګوره دا څونه خولې خولې مې وکړې اخباله جوړېږي انشاءالله چې سړی خولې وکړي خو کلب ته د هغه دپاره څوک راځي چې نه کښې خوله توی کړي باره بیا وایه ته موږ مایوسه کوې نو خو ته داسې چمونه کوئ نن بس دی بالا یا زه د ګرد ژوند دپاره به زه هم یا ته ګوره استاد یا به زه هم نسې را ته سبا ګوره که زه ستا د مخ نه هم راغلی سم ده باره بیا سبا سهار د کلب کلي ما ته راکړه سهار د ګور د وختي زه راځم خو ته یو څه ناوخته سبا سهار راسې زه به تا وویم چې ته څنګه راځې لاسونه یې لکه سمیر هغه دی دا سبا سهار بیا دا زما طریقه ده د تاکزیده رقم زم بیا هغه خبرې کوې خو ورته پر ملا مې درد دی مرزا د شمپلان جو ګوره دلته پراته دي شمپلان په پښو کوې شمپلان سبا سم سکیچر بوټ راوړم دغه اول ته زیر څه هغه شانګره زه د لید اخیستر کوم یو ګوړی به دلته کښېنو استاد دا خبره ته وکړم ته ما اجراس هلته ښه طیب څه ویل ما ویل استاذه دغه رقم نه دی ته خپله داسې بدن نه جوړم داسې بدن دا رقم نه جوړم دا ګوره ملا دونه ده
اوږې دونه دي ته څه رقم ته باید ناسې دونه ګرده یا ګرد داسې باید سیده وي انسان دار ته اوس هم جوړې او والا ته دا زما تا ته ویل زه به ورزش ته ضرورت نه ګوره لري د دې ملا دا خوراکي ملا دونه ده اوږې دونه دي بیا داسې بوک بوک بدن دا رقم نه جوړوم سمه ده دا رقم ته جوړولی نه شي یا نه جوړوم دا څه معنا لري دا رقم چې تا خدای ټوله ژوند اخته چې داسې بدن ولاکه دا خو بیا بیخي خوند نه راکوي ته ورته ګوره د بدن رګونه وګوره دا یې په 10 کاله په 7 کاله په 8 کاله دغه رقم په 12 کاله دغه رقم کړی وي زه خپل داسې نه جوړوم نه سې جوړولی دغه راځه څونه ناوخته دی راکښېنه رښتې زه هم در شا کشولم څه چم کوو نو ورځو به پیس مو مور کړی دی اوس مجبور دی یوه میاشت په ورځو نو ما بدن کار نه کوي وروره زه دغه رقم یم زه چې په سوټو یې والی یم مجبور یې نو څنګه کوې نو دا مو نه پسې پرېږدي ورځو به د یوه میاشت په ور سو چا رقم یې یار دا خو رښتیا ګوم دا خو زه شکمن یم که سره د کور مخ ته ولاړ نه یي او تا لیدلي په خوب کې لا راته ولاړ دی و در پښو یې کاش کړلو مجبور یې ور به سو دا پښه زما خپل دغه ځای بریږي سبا به ورسو مجبور یې اوس بیا راځي په خوب کې ور به سو ځه کومک در سره وکړه وای یاره ځه دغسې خو نو تکړه یم یو څه و ته خو زما استاد ما بیا دغه ځای درد کوي خاص دغه ځای دی زما د هغه سرشکړی چې هغه شی مې راپورته کوي